یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي د نیکټایي استعمال د مسلمانانو دپاره جواز لري که نه؟ نو محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی چې نیکټایي د صلیب نښانه ده او صلیب د نصاراو مذهبي شعار دی. نو د هیڅ مسلمان دپاره دا جواز نسته چې د نصاراو سره یا د یهودو سره، بلکې د ټولو کفارو سره په یو عمل کې مشابهت وکړي. او دا د مسلمان دپاره د شرم او د پیغور ځای دی چې د کفارو رسم و رواج کوي. ځکه د خدای رسول وایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، هر څوک چې د یو قوم مشابهت کوي هغه د هغوی څخه دی. ابو داود شریف 2 ټوک او صفحه 203. همداراز فتاوی حقانیه 2 ټوک او صفحه